سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. په دې هیله ښه په یاست. راځئ چې نن راین سیند ته ولاړ سو او په لاره کې چې کومه ساحه یا کوم نور ځایونه راځي هغه به هم ووینو. نو تاسو ویډیو زموږ سره تعقیب کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ملتیا مو وکړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. سلامونه بیا هم دوستانو، دا Freizeit-Straße ده. Straße نو دی کوڅې ته وایي او دا هم یو کوچنک رستورانټ غوندې ځای دی. خلک راځي کښېني، ډوډۍ هم خوري یا هم خپل چای څښي. دوستانو په دغه کوڅه کې یو ډېر بل مهم ځای هم دی چې دغه یې لوحه ده. لوحه کې لیکلي 200 Jahre Artimonitiers von Thames die Klammer. نو نه پوهېږم چې دا د 200 کالو زوړ دی دغه ځای او که دوه یعنې څه دي. دا بله خوا یې هم ګورو، ډول ډول شیان پکښې کې دي. د رسامۍ یو ډول غوندې ځای دی. یو بل تصویر هم دی. داسې معلومېږي چې دغه یعنې دا کس شاید دغه ځای جوړ کړي او که څنګه نه، ځکه معلومات نشته. فقط یې دومره لیکلي دي چې دغه ځای 200 کاله د دغه تامس ډي کلومر لخوا. نو دا هم د هنري نقاشي فکر کوم یو ځای دی. د رسامۍ یو ډولونه هم پکښې دي. یو ورځ به دې ته هم ځانګړې کړو، د خیره سره که چیرې اجازه ورابسو. نو زه به ژر واوړم ځکه هغه لایټ لا اوس هم زرغون دی، داسې نه چې بیا سور شي. خو موږ ځو د بن پوهنتون ته، البته د بن د پوهنتون ساحې ته او د راین سیند غاړې ته ځو. زه به ورته ووایم چې تر څو هغه ځای زرغون سي بیا نو موږ ته تګ اجازه شي. دلته نو دوستانو هوا مخ پر سمېدو ده او یعنې سرلي خواته ځي او هغه یخونه ورک سوي دي او شنګیا هم هغه پراوتو ده د خیره سره. بیا منو دا ټوله درختې چې تاسو وینئ، دا یو کال مخکې چې کله موږ راغلي وو دلته هوا یعنې د سپرلي هغه پیل و، نو دا ټوله ځایونه شنه وه. نو موږ مخته ځو او لکه مخکې چې مې ویل چې موږ د راین سیند غاړې او د بن پوهنتون ساحه وینو. بن پوهنتون نو یو وخت چې رښتیا چې زما دا یو هیله وه چې زه ووینم چې دا به څنګه ځای. نو په تاسو ټولو یې هم وینم، خو دغه څخه مخکې باید ورته ووایم چې دغه شین چمن تاسو وینئ، دا ټوله شنه ساحه، ډېره یو غټه شنه ساحه ده. دا ټوله د بن پوهنتون د محصلینو دپاره ده، یعنې دلته راسي او مطالعه وکړي. نو دا ټوله شنه ساحه ده او هغه مخامخ چې تاسو وینئ هغه بن پوهنتون دی. دا نو بن نړیوال پوهنتون دی چې تقریبا داسې ویل کېږي چې د ټولې نړۍ څخه محصلین پکښې درس وایي. دلته د هر هېواد څخه حتما ستا زموږ افغانان هم پکښې شته، خو د اسیا څخه ډېرې هندیان دي چې دلته راځي او درس وایي. د دغه پوهنتون پر مخامخ بیا پخوا دغه ځای ایله و. دغه تاسو چې کومه ودانۍ وینئ دا ایله وه، دا یو میوزیم دی. دلته هم ځینې تاریخي شیان شته چې فکر کوم د بن پوهنتون پورې اړه لري او دلته محصلین راځي. بیا نو هغه کم څه ورښیي، خو دا وختي ایله اوس یې بند کړي دي. فکر کوم نوی شی ورته راوړي، ترمیم یې کار روانې دي او که څنګه دي. او یوه بله مهمه خبره چې ما درته کوله، اوس یې د بن پوهنتون د دغه ځای څخه انتقال کړی دي او ډېر لیرې هلته بیخي لیرې او ډېره ساحه ده هغه خواته یې وړی دي. دا په دې خاطر وړی دي چې د بن پوهنتون هم د ترمیم کار روان دی او د یو فکر کوم چې لږ پراخه کېږي. نو په دې خاطر یې اوس ټوله محصلین یو بل ځای ته انتقال کړي دي. نو دغه ټوله شنه ساحه چې تاسو وینئ دا د محصلینو داسې نه ده چې یوازې خاص محصلین کولی شي، عام خلک هم راسي دلته کښېني. نو موږ به ځو د خیره سره. دغه د بن پوهنتون ساحه ده، یو ډېره شنه سرسبزه ساحه ده او دلته خلک راځي کښېني، مطالعه کوي او عام خلک هم راځي دغسې
موږ په عام اصطلاح پیتاوی ورته وایي، د پیتاوي څخه خوند اخلي دلته کښېني. نو دلته یو کوچنی د ماشومانو دپاره ځای هم جوړ کړی دی چې ماشومان کښېني پکښې کې او لوبې پکښې کوي. یو کوچنی پارک غوندې دی. کم کورنۍ چې د خپلو ماشومانو سره دلته راځي نو کورنۍ یې دلته وي او ماشومان یې بیا هلته په پارک کې لوبې کوي یا هم دلې لوبې کوي. دوستانو دا بیا د ماشومانو دپاره دا ځای جوړ کړی دی او ماشومان دلته لوبې کوي. دا ځای بیا چمن نه دی، ټوله یې ریک پکښې هوار کړي دي. کم ماشومان چې مثلا دلته لوبې کوي زغوارم شي بیا نه خوږېږي. نو اوس هم دا د یوه کورنۍ راغلې ده او ماشومان ورسره دي. بیا هم په خیر راشئ دوستانو. د بن پوهنتون پر دغه ځای خلاصیږي او دا نو ډېر یو غټ ځای دی، دغسې بیخي ډېرو تاسو په ویډیو کې کتلی شئ بیخي داسې ګرځېدلی دي تر هغه ځایه پورې. نو پر دغه ځای خلاصیږي او تاسې زما شاته وینئ چې وروسته بیا راین سیند شروع کېږي. دغه هغه ځای دی او دغه لوړ طرف چې تاسې وینئ دغه ځای چې موږ به اوس ور ومخېږو د دغه ځای څخه بیا ټول راین سیند لاندې معلومیږي او ځینې د هغو ښار سیمې هم لاندې تر ورڅخه معلومیږي. نو یو ډېره ښایسته منظره ده. ما مخکې مې یادونه وکړه چې د بن پوهنتون ډېر غټ ځای دی او په دې کې د نړۍ څخه محصلین راځي او دلته درس وایي. نو ویډیو را سره تعقیب کړئ، وبخېږو د راین سیند دغه لوړې ساحې ته. دوستانو ما مخکې ویله چې دا یوه ډېره شنه ساحه ده، دلته خلک راځي. دلته یو دوه کسان نور هم دي، زه به ورسمه چې په دې کې راسره وغږېږي. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht's? Ja? Sprechen Sie English? Yeah, I speak English. Yeah, thank you so much. So, دوستانو دا یو کس دلته راغلی دی، دی غواړي چې د دغه ساحې څخه لیدنه وکړي. Why you are coming here? So I'm coming here just to make some photos. I have some tote bags in the brand that I want to make. So we came here just to make some little photo shoot with a friend. Yeah. So that's why we came to this place. The weather is good, lighting is good, the sun is good. So we came here just to make some photos. Yeah, thank you so much. Did you enjoy that and where did you go? Yeah, I live here for a long time. So this place is always a beautiful place to make some photos. The water is clear and the weather was clear, no clouds. So it's a beautiful place. Oh, okay. Thank you so much. No problem. Yeah, thank you so much. And also another one is also, how are you? What's your name? I'm Joseph. Joseph. Where are you from? I'm from Cameroon. Cameroon, yeah. He's also, the place is also in Europe or? No, Cameroon is in Africa. 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 So, did you enjoy? I really enjoy the place. Yeah, which place is very nice? I love Bonn. Just this place because we have grass and I really love it. Yeah, thank you so much. Yeah, so you have also camera that you take a picture? Yeah. This is a Nikon Z5. Okay. And I really enjoy it. Thank you so much for your interview. Thank you. Thanks. Have a nice time. Thank you so much. Thank you. دوستانو دا دوه کسان هم راغلي وو د افریقا څخه وه، دلته په بون کې اوسېدل او دوی هم د دغه منظرې څخه د خوند اخیستلو په خاطر د باندې راوتلي وو او دغه ښایستې منظرې ته راغلي وو. نو زموږ خپرونه هم جریان لري، زموږ سره اوسئ. دوستانو بیا هم په خیر راسئ. دغه هغه لوړه ساحه ده چې راین سیند تر لاندې دی او د ښار ځینې سیمې هم تر لاندې دي. دا یوه پخوانۍ مجسمه ده، نه پوهېږم چې د چا ده، خو ډېر خلک وایي چې دا راین دغه کس نومېدی چې دا سیند دی، خو دقیق معلومات نه په لرم چې دا څنګه دي. نو مخ ته ځو ګورو چې څه کېږي. دلته پخواني توپونه هم دوه دانې پراته دي چې دا ډېر کنی تاریخ لري، بیخي د پخوا په شان دي. نو تاسو وینئ چې ځینې خلک اوس هم راغلي دي او
دوستانو دغه د راین سیند لاندې ساحه ده او دغه بیا د ښار ځینې برخې دي چې د دغه لوړې ساحې څخه معلومیږي. او یوه بله خبره په دغه ښار چې تاسې وینئ په دې کې یو ډېر تاریخي ځای دی، یو تاریخي هوټل دی چې په هغه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت چې ړنګ سو د هغه کنفرانس دلته سوی و یا د تهداب خبرې سوي وي او ویل سوي وه چې په افغانستان کې به جمهوریت نظام راځي لکه څنګه چې راغلی. نو هغه د بون کنفرانس که چیرې تاسې د مکتب په دوره کې د تاریخ په کتابو کې لوستلی د بون کنفرانس نو هغه هم په دغه ښار کې سوی و او یو ورځ به هغه ځای ته هم ځانګړې کړو او راتلونکې خپرونه به مو هلته هم وي د خیره سره چې موږ ووینو چې د بون کنفرانس چیرې سوی و. دغه د راین سیند زړه ورته ویلی سو په بون کې چې ټوله ساحه ورڅخه لاندې معلومیږي او یو دغه لوی پل او دغه سوداګریزې کښتۍ چې په راین سیند کې تیریږي او نورو هیوادو ته ځي. راین سیند د آلمان په ډیرو مشهورو او غټو ښارونو لکه کولن، ډیزډروپ، روټنډروپ، بغیزل او ځینې نورو غټو ښارونو کې هم تیر سوی دی. دوستانو موږ لاندې را تاسو ځکه مخکې موږ لوړ ختلي وو. دغه لار نو د راین سیند غاړې ته رسیږي او د دغه ځایه به زه تاسو ته دوه نور مهم ځایونه هم در وښیم. دوستانو کومه کښتۍ چې تاسې وینئ کولی شي هر څوک سفر پکښې وکړي یعنې ټکټ یې واخلي. دلته یې هم لیکلي دي چې هرلیش ویلکومن یعنې د زړه له تله ښه راغلاست او هر څوک کولی شي چې ټکټ واخلي او په دې کښتۍ کې د راین سیند ډېرو برخو ته سفر وکړي. دوستانو تاسو د بون پوهنتون ساحه ولیدله، راین سیند مو ولیدی، سوداګریزې او دغه ترڅنګ میله ییزې کښتۍ مو ولیدلې او وروستۍ برخه د خپرونې مو چې مخکې مې یادونه وکړه دوه مهم ځایونه در ښیم، نور به خپرونه پای ته رسوو. هغه دوه مهم ځایونه یوه د آلمان مهمه راډیو DW یا ډوچه ویله آلمان غږ راډیو او بل د آلمان د بون ښار تر ټولو غټ پوسټ لایتسال یا پوسټ بانک چې ورته ویل کېږي په آلمان کې چې کوم خطونه استول کېږي یعنې ټوله په دغه ځای پورې مربوط دي. نو هغه دوه ځای در ښیم، نور به خپرونه پای ته رسوو. دوستانو تاسو چې دا لوی تعمیر وینئ دا د دې پوسټ لایتسال چې ورته وایي یا پوسټ بانک دی چې په بون کې تر ټولو غټ ځای دی د خطونو، یعنې کوم خطونه چې استول کېږي لومړی دلته اداره کېږي بیا مخ ته ځي او پر څنګ یې ورسره مښتې تاسو به وینئ چې مښتې دي خو دا ځای نه دی د دوهم تعمیر. دا نو د آلمان راډیو DW یا آلمان غږ راډیو دفتر دی او پښتو څانګه هم لري او تقریبا په 15 ژبو لا هم زیات فکر کوم چې نشرات لري په ټوله نړۍ کې. ډیره مننه دوستانو چې خپرونه مو تر پای شبو تعقیب کړله. د نورو خپرونو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل کمنټونه نظریات هغه سره په کمنټ کې شریک کړئ او تاسو غواړئ د آلمان کومه ساحه ووینئ موږ به تاسو ته د خپرونې د لارې وړاندې کړو. نو نور مو وخت نه نیسم، ښه وخت او په خدای مو سپارم.